راوسته پکې قتل ته بیا خبره رسېده یعنې اخر وي زما کور ته راله پوره ته پرېوت او وایي دا راته ووایي چې هغه کور کې اووه هلکان دي او اووه واړه روزانه ما سره زنا کوي بچ مې که دی دغه ځینه مې راوباسي نو دی بولي هم دې دپاره چې هغه زور دلته وباسي ولا تقربوا الزنا او مه نږدې کېږئ زنا ته مخکې ووایي که نه چې د سا حفاظت وکوئ د چا د سا حفاظت وکوئ د بچو د روح نو اوس وایي د عزت تیم خیال ساته نو د عزت خیال به دې ساتي چې زنا ته مه نږدې کېږه ګوره داسې نه دي ویلي چې زنا مه کوه داسې ویلي وایي زنا ته مه نږدې کېږه یعنې زنا خو پرېږده خو ډېره غټه خبره ده هغه کار هم مه کوه چې تا زنا ته رسوي لکه زنا ته تا څه رسوي پردو زنانو ته کته فحش فلمونه فحش تصویران په بازارونو کې ګرځېده پردو زنانو سره رابطې دا ټول تا رسوي څه ته زنا ته ته دې ځان لرې کړه ټنګ ټکور سندرې دا هم تا زنا ته رسوي غزلې ټپې څه ته دې رسوي زنا ته دې رسوي دا بندې کړه نه نوې ټپې او غزلې خو موږ دې دپاره واورو چې را زړه پې لږ څه کړو صبر کړو زړه صبرېږي نه په هغې سره په هغې سره زړه صبرېږي که ښه زړه ښه خرابېږي ښه دغه شان د موبایل دا فتنه په دې کې احتیاط په دې کې ډېرې لارې داسې دي چې تا رسوي څه ته زنا ته إنه كان فاحشا يقينا دا بحيائي دا وساء سبيلا أو بدلا ردا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق او موجني نفسها چه حرام کړی دی الله وجل داغه مگر په حق سره حق سره چې یا قتل وکي یا زنا وکي شادي شوده زناکار او یا مرتد شي درې وجې ومن قتل مظلوما او څوک چې وجلی شو په ظلم سره فقد جعلنا لوليه سلطانا نو یقینا ګرځولی دی موږ د وارث د هغه دپاره طاقت طاقت ته څه طاقت دا دی یو سړی مړ شو ظلم ورسره وشو وارثان د هغه دیت هم اخیستی شي که یې معاف کوي معاف دي کړي که قصاص اخیسته غواړي نو اخیستی شي فلا یسرف فی القتل نو زیاتې دې نه کوي په وجلو کې اوس الله طاقت درکړی خو ته زیاتې هم مه کوه که نه نو زیاتې دا دی چې د یو په ځای بل مړ کړي یا د یو په ځای دوه مړه کړي دا پښتنو کې نشتي که نه دومره اوږد داستان دی که م سټارټ کړو نو ختم به نه شي قتل رور کړی دی نو دی به راولګي بل رور به وله مړ کړي پلار به د بچي په ځای مړ کړي نو بچی به د پلار په ځای مړ کړي او دا هر څه پرېږده قتل به ده کړی برید به تاوی را تاوی قتل چې وکړي برید تاوی که نه داسې را سوکه وله تېره کړي منګه وي وجلی نو بیا چې کله بیټک کې کیني او روغه شي او جرګه کیني نو دی خپله خور ورکړي بس ورکړي ماشومه جنۍ ورکړي د 12 کالو او بیا چې دی راشي بیا برید ته وکړي هغه موږ وجلی برید وایه د څه لپاره تا وایه کوم بېغیرتوب چې ته وکړو خور دې ورکړه وجلی تا دی ورسره مخامخ ورته ودرېږه وایه چې ما سره څه کوي ویې کوې تا وبهګې خور ورکړه دې ته غیرت نه وایي دې ته بېغیرتوب وایي او دې ته دوستوب وایي او ستاسو څه خیال دی چې په سوره کې کومه جنۍ والي نو د دې سره به داسې معامله کوي لکه څنګه چې را نورې دي ما ته یو کس دا خبره کړې وه دا زه پې ګواه یم په دې
وی زمونږ یو خپله په سوره کې دقې شان ورکړی و او ماشومه و او بیا په ډېره مشکله موږ خبره حل کړه جنۍ م راوسته پکې قتل ته بیا خبره رسېده او هغه داسې چې هغه جنۍ اخر وی زما کور ته راله په خپو راته پرېوت او وی دا راته ووایي چې هغه کور کې 2 هلکان دي او 2 واړه روزانه ما سره زنا کوي بچ مې کړی دغه زینه مې راوباسي نو دی بولي م دې دپاره چې هغه زور دلته وباسي که زه سپینې سپینې وایم او څوک پرې خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي خو ده دیسې که نه دیسې نه ده زور دلته وباسي که او هغوی هم سړي ناستي ځان ته سړي وایي موږ مسله حل کړه حل هم کړه وایي جرۍ م وله ورکړه خبره ختمه شوه تا خو غیرت خرڅ کو خپل او قتل یو کړی دی سر پکې وبېلو جنۍ بدماشي ده کوله برید ده تاوال را تاوال ژوند د خور تباه شو دا خو زیاتې نه دي تاسو ورته څه وایي که نه نه دی زیاتې بعض وایي که نه وایي د پلار نیکه لاره پرېږدو نو د پلار نیکه دا لار به رانیسئ دا د پلار نیکه لار وکه نه وه حقیقت وایي دا د پښتنو طریقه نه ده نو د پلار نیکه دا لار به موته رانیسو نه دا به پرېږدو پلار نیکه ظلم کړی دلته موږ به ظلم خو نه کوو که نه انه كان منصورا یقینا د سره مرسته کړې شوې ده چا سره د وارث سره ولا تقربوا مال اليتيم او من نږدې کېږئ مال د یتیم ته الا بالتي هي احسن مگر په هغه طریقه چې هغه ښایسته ده حتی یبلغ اشده تر دې چې ورسیږي ځوانۍ ته ښایسته طریقه دا ده چې ته ولې د مال خیال ساتي یا ډېرې واوفوا بالعهد او پوروالی وکئ په لوز ان العهد كان مسؤولا یقینا د لوز تپوس به کیږي واوفوا الكيل اذا كلتم او پورا کوئ پیمانه کله چې پیمانه کوئ وزنوا بالقسطاس المستقيم او طول کوئ په تلې برابرې سره ذلك خير واحسن تأويلا دا ډېر غوره